پوهنه دا رڼا وطن ته مو ښکلا. د ننګرهار والي حیات الله حیات ویل دا لومړی ځل ده چې د تورخم ښارګوټي کې د شمشاد غره ته نږدې د یو ښوونځي د جوړېدو چارې پیل کیږي. حیات همداراز زیاته کړه چې ډېر ژر به په مومندرې ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا د شبکو د جوړولو چارې پیل کړي. د نوموړي په خبره په دې ولسوالۍ کې پوهنیز بهیر پیاوړتیا ورته تر هر څه لومړیتوب لري. ویاړم چې نن په دغه ځای کې وروسته له 40 کلونه یا وروسته له هغه وخت نه چې افغانستان د افغانستان په نوم نومول شوی ده او دغه کرغېړنه کرښه منځته راغلې، لومړی ځل ده چې د دې کرښې سره نږدې د موږ اولادونو ته د ښوونځي ډبره ایښودل کېږي. دا د تاسې دنده هم ده چې د خپلو اولادونو دپاره جوړېدونکی ښوونځی وڅارئ تر څو د قرارداد مطابق جوړ شي. په همدې حال کې د ننګرهار د پوهنې رئیس حسیب الله شینواری وایي سږ په ننګرهار کې د یو سلنوي ښوونځیو ته د ودانۍ او ورسره د احاطې دیوالونه جوړوي چې له یادې شمېرې څخه یې 6 ښوونځي په مومندرې ولسوالۍ کې جوړیږي. زه په ولسونو باندې غږ کوم چې د دغه یو سلنوي مکاتبو ترڅنګ موږ خپله ولس هم لاس په لاس شو. هغه مکاتب چې تعمیر نه لري، هغه ماشومان چې سرپناه نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې پر مخ بیایي، هغوی دپاره په خپله همکارۍ او په ولسي حشر سره وکړی شو چې د زده کړې زمینه مساعده کړو. په ورته وخت کې د مومندرې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هم له ورته اقدامه خوښ دي او غوښتنه کوي چې په دې ولسوالۍ کې د پاتې ښوونځیو ته د سرپناه لپاره ودانۍ جوړې شي تر څو د ښوونځیو زده کوونکي له شته ستونزو خلاص شي. معرف موږ ته د هر څه نه ډېر ضرور دی او باید دې ته انکشاف ورکړ شي، وده ورکړه شي، تعمیرونه باید زر جوړ شي. اوس هم لا په بعضې ځایونو کې رئیس محترمه تعمیرونه نشته دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست د مسؤلینو په خبره چې ټاکل شوې سږکال به په ننګرهار کې یو سلنوي ښوونځیو ته د سرپناه ودانۍ او ورسره د احاطې دیوالونه جوړیږي چې په دې وروستیو کې د ډېرو شکایتونو وروسته کارونه ګړندي شوي دي.